السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې او ژوند به مخه تېرېږي. دا د یو ځل بیا زه بخت الله منقاد د ټیکنیکل افغان یوټیوب چینل لوري ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه سي او څه به ترې زده کوئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې اپلیکیشن درښیم چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې د خپل غږ سره یو شی والیم برابر کړئ. تاسو به ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي چې هغه کې د غږ والیم وي، خو هغه والیم د بلې ویډیو وي، د خپل غږ سره ښکته پورته یو ځای یوازې نه پورته کیږي. بلکې نننۍ ویډیو کې به زه داسې اپلیکیشن درښیم چې د هغه په واسطه تاسو خپل غږ ته په خپله والیم جوړ کړئ، یعنې یو شی به ښکته پورته کیږي. نو دغه والیم د دې لپاره وي چې د ویډیو کې لا ډېره ښکلا را پیدا شي او ډېری وختونه دغه والیمونه د شعرونو لپاره یا هم د نورو ویډیوګانو لپاره په کار وړل کیږي. نو د هغه لپاره یو اپلیکیشن د ضرورت ته تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به ولیکئ اوی پلیر. کله مو چې ولیکه دغه تاسو ته په سکرین باندې چې کوم اپلیکیشن ښکاري اوی میوزیک پلیر لایټ، نو دا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ او ما را ډاونلوډ کړی، په اوپن باندې به کلیک وکړئ او دا به را خلاص کړئ. کله مو چې را خلاص کړو اول انټرفیس دا رقم ته راځي، تاسو به دې ته اجازه ورکړئ، الاو باندې به کلیک وکړئ، بیا الاو او په دې باندې اګری باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته دا رقم ته اول انټرفیس را خلاصیږي. نو دلته چې تاسو غواړئ د کوم خبرو سره چې تاسو کړی وي د هغه سره یو رقم ته مثال والیم برابر کړئ، نو هغه به تاسو ته معلومې وي په دغه کې. کله مو چې ملګرو دغه ته راغلی دغلته چې تاسو ته کوم غږ ښکاري دغه ایوریثینګ یې لیکلی ده، یا په البوم یې لیکلی، یا ریسنټلی اډیټډ، یا ارټسټډ او داسې نور پلی لیسټونه دي، مطلب یا فولډر کې درته معلومي چې هر چې کې مصرف کړی خپل غږ، نو هغه به تاسو راوړئ. کله مو چې دلته غږ پې وکړئ، ما سره خو بیخي زیات د نظمونه شیان دي یا هم غږونه دي، خو زه به دلته یو غږ پکې خوښ کړم، مطلب یو خپل غږ مې چې وي چې د هغه سره یو ځای ښه برابر سي. نو زه به دلته یو تاسو ته یو اپلیکیشن موزیک را پیدا کړم، انشاءالله چې را پیدا به سي. د چینل په نامو چینل دغه ده. ښه، نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به دلته پلی شي او دلته غږ یې نه راوځي ځکه چې ما دلته مایک کې ورکړی ده په موبایل کې. نو کله مو چې دا خوښ کړو داسې کلیک مو پې وکړو، بیا به دلته چې تاسو ته کوم د 3 ډاټ ښکاري دغه کونج کې په دې باندې به کلیک وکړئ او په 3م نمبر کې تاسو ته چې کوم دغلته غږ ښکاري ویزویلایزر، نو دې باندې به کلیک وکړئ او دلته چې راغی، نو دلته تاسو کولی شئ چې دا پلی کړئ او دلته خو غږ یې نه راوځي، خو مطلب دا ده چې مایک مې کې ورکړی د هغه له وجې غږ نه راوځي. نو کله مو چې دا جوړ کړو نو په دې جې باندې ستاسو د پنسل نه دې طرف ته ایډیټ ویلیزر نه په دغه جې باندې کلیک وکړئ د سلیکټ ویلیزر باندې. نو دلته تاسو کولی شئ خپل ځان ته په خپله خوښه باندې مغه څه رقم ته چې تاسو زړه وي هغه رقم ته ویلیزر ورته جوړ کړئ او سپیکټرم چې ورته وایي البته ملګرو همغه ورته جوړ کړئ او په خپله خوښه باندې مخته یوسئ. نو زه به چینل مایک تر لرې کړم دې لپاره چې تاسو ښه پوه شئ او دغه خپل غږ دغه څه رقم ته یې جوړ کړئ. سلامونه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ټیکنیکل افغان در سره سبسکرایب کړئ. نو هیله لرم چې دا به مو اورېدلی وي. نو بیا دلته په تاسو د هغه په دې باندې دا 4 خانې چې دي په دې باندې کلیک مو چې وکړو، دلته بیا تاسو بېلابېل اپشنونه ورته غوره کولی شئ. دغه اپشن دا ملګرو دا شوي دا یعنې په خپله خوښه باندې یعنی تاسو دې ته خپل غږ باندې جوړولی شئ. اوس دا ثبتوئ په دغه د باندې به کلیک وکړئ ملګرو، دغه ته ایکسپورټ ویډیو چې لیکلی په دې باندې مو چې کلیک وکړو بیا په دې ایکسپورټ ویډیو باندې کلیک وکړئ او یو څو شیبې به ورته انتظار شئ تر څو دغه کومه ویډیو چې تاسو جوړه کړې ده دا ترسره شي او 100 ته تقریبا ورسیږي او دا نوره خپله ګالري ته لاړه شي. نو دغه د زموږ ویډیو انشاءالله ثبت وله او کوش تاسو ګالري ته لاړ شئ او په ګالري باندې کلیک وکړئ، دلته به هغه ویډیو سر ته راغلی وي، دغه د ملګرو را رسېدلې ده. نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا مغه شی یعنې زموږ د غږ سره یو شی جوړه شوې ده، یعنې څه رقم چې موږ غږېدلي یو د هغه په اندازه باندې هغلته ده
هغه چې دا ویډیو پلی کیږي او هماغه رقم ته سپیکټرم راځي. دې کې نورې ښایسته هم جوړیږي، خو دا چې ما سره په ویډیو کې وخت کم یا ویډیو ډېره اوږده نه سي نو تاسې خپله را ډاونلوډ کړئ، انشاءالله چې مشکل به نه وي. هغلته به تاسې نور سیټینګونه خپله کې وینئ. هماغه درې یو وارې به بیا زه هغې ته ورسم او درته وبه یې وښایم. په دغه چې کې ملګرو ستاسو باندې په څلور خانې چې دي په دې باندې کلیک وکړئ. دلته ډېر هغه دي پکې طریقې دي پکې چې تاسو ته به ښکاره سي انشاءالله. ډېر ښایسته طریقې دي پکې او ډېر ښایسته جهان دی پکې چې مثال د هغه په واسطه تاسې کولی شئ چې د خپل غږ ته ډېر ښایسته سپیکټرم یا والیم ورته غوره کړئ. نو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، یو څه درته په درد وخوړل سي، یو چېرته وکاروئ. تر بیا او بلې ویډیو زه بخت الله منقاد درنه اجازت غواړم. هیله لرم چې درد مې کوي زړه یارا لالی چې تو یارا هر څه بیماسي ښکاري ستا په بېلتانو یارا هر څه بیماسي ښکاري ستا په بېلتانو یارا درد مې کوي زړه یارا لالی چې تو یارا هر څه بیماسي ښکاري ستا په بېلتانو یارا هر څه بیماسي ښکاري ستا په بېلتانو یارا.